نن سبا څه حال لے که سبزی والا لذی نو د پاسا غټ ټماټر پراته دی او لاندې واړه پراته دی کم سیز لچې د پاسه په خیسته پراته دی او د لاندې ته خراب پراته دی وی مولی صاحب زه څه وکم نو بیا خلق علی نه دی زه ورته وایم دا غټ غټ تی جدا کا او دا خراب واړه تیم جدا کا د وړو دا ډیرې جدا ادروا او د غټ هغه جدا ودروا غټ ښه ګران خرڅوه کو څوک دا علی او کو دا علی خو بار نه چې ګاک وویني وی ښکلي ټماټر دي او تا نه د ریټ تپوس کي او تا وله پیسې ورکي تاله پیسې درکي نو دی ورله د لاندې نه تله اړم کي هغه ګاک په ایمان یې ووایي یو ګاک هم خوشحاله نه واپس شوی هغه خپی وی ګوره دا تا ماله څه راکړل وی دا به زه په چا خرڅوم یعنی دا دوکه به د چا سره کوم جو ستا سره مې وکړو نو زه خو ناست دې دوکې ته یم نو وی مولي صاحب وی په رزق کې مې برکت نشته دیاړي راته نه پاتې کېږي نو ته په دې اشته حالت کې دا دوکې کوي ستا رزق کې به برکت د څه نه پیدا شي نو آن تر دې چې دا زمونږ لاندې مزدور دی د ټولو نه کمزور د شورو د خیانت او د ملاوټ نه کړي نو په بره پسې ځه نو څه کې به برکت راشي برکت د کم ځای نه راشي رزق کې خوږوالی د کم ځای نه راشي یو سړی دی افسر دی او د ده د لاندې نوکران دي او دې ته نه ډیوټي پوره اخلي او تنخواه ورته کمه ورکوي دې افسر دې نوکرانو ته حق کم ورکو دې ذموار دی قیامت کې به الله دا حساب اخلی بیا یا نوکر دی خپل اجرت تنخواه پورا اخلی او ډیوټي پورا نه ادا کی دا ذموار دی ویل للمطففین حکومت تنخواه پورا ورکي او دې ډیوټي نیمګړه کوي ویل للمطففین هلاکت ته د دې دپاره یوازې د سرکاري ملازم دپاره نه هلاکت ته د دیاړي مار دپارم د ګیلکار دپارم د نوکر دپارم د ملازم دپارم د ډاکټر دپارم هر سړی چې هغه په حق کې کمی کوي علما وایي دیاړي مار راغلی دی کار کوي نن دیاړي مار وایي مولي صاحب دعا کوئ بس دیاړي عالم او تروړه وړه پې نه کېږي زه ورته وایم ستا دیاړي حلاله نه ده که نه وایي چې دیاړي مار له نایک ډوډۍ له نیمه ګنټه ټیم ورکړی چې دا ستا نیمه ګنټه د ډوډۍ ټیم دی او دې ته نه نایک خوښې دی پکې ځان له موبایل روان یوه ګنټه دیاړي مار اپه له موبایل ته ناست او د نایک نه پیسې پوره والی او مزدوري پوره ور نه کی دقې دیاړي مار لرم هلاکت دی دا دیاړي مار د نایک حق واغستو او هغې نایک لم هلاکت دی چې د دیاړي مار نه پورا کار واخلی او بیا چې پیسې ورکوي نو پوره نه ورکوي اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه مزدور ته مزدوري ورکوي مخکې د دې نه چې د ده لا خوله نه وي وچه شوي ای نایکه ولې ظلم کوي دا د هغه د بچو نفقه ستا سره نښتې ده دا د هغه د بچو وړه ستا سره نښتې دي په دې به دې خپلو بچو له وړه وړي د وجود نه یې خوله ایستلې ده او تا ورله د مزدوري ټال مټول کوي دا ولې کوي نایکه حق کې د کمې وکړو د الله ذموار علما وایي تا دیاړي مار ته ووې چې دومره به پیسې در کوم او ورسره به چای ډوډۍ هم در کوم او سبا دې چای ډوډۍ مناسب ور نه کړله او چای ډوډۍ دې د چای ډوډۍ په شان نه وه په دې کې هم ذموار تا د هغه سره خبره کړې حق دې پوره ور نه کړو ویل للمطففین هلاکت ته د دې دپاره اجرت پورا لیو ډیوټي کمه کوي لا بړ شي ازیري به ولګوي واپس پر راوځي وي ازیري مې لګېدلې ده او تنخواه به پوره والي ویل للمطففین څه دې خیال دی اوس خو ته وایې دا مالی غنیمت دی د حکومت نه په څه طریقه باندې وصولون ښه بس وصولوئ نو هلته به بیا حساب پوره کوي څه دې خیال دی نن تاسو لیدي دي سم خیال لی نه وایو
مونږه په ترس په بنیاد وایو نن به ډاکټر راشي داغه به ډیوټي 10 غنټې ډیوټي 2 غنټې به ډیوټي وکي او 8-6 غنټې به ایټر ته تودیږي ځان لبناسي او بار د مزدورانو لینډ لګېدلی سدي خیال لې چې الله دې قیامت کې ونیسي سدي خیال لې دا ته ولې خیانت کوي دا ولې خیانت کوي تاله چې په کم څومره ستا ډیوټي ده که په دې کې 2 منټم ضایع کړل دا ذموار رالی بله ورځ به ډیوټۍ کې دا 2 منټه سیوا وکړي چې دا حق تر نه کم پاتې نشي ډیوټي د حد نه سیوا کوه سیوا ډاکټره ذموار به راشي ذموار قیامت کې به الله له جواب ورکول وي نو ځکه وایي وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پورا ورکوي پیمانه او تلل مطلب دا چې د چا در سره حق او تړل شو نو هغه ته حق پورا ورکوه او په حق کې کمې مکوئ بالقسط په انصاف سره لا نکلف نفسا الا وسعها مونږه تکلیف نه ورکو یو نفس ته الا وسعها مگر داغه د طاقت مطابق واذا قلتم فاعدلوا هر کله چې تاسو وینا کوئ نو فاعدلوا د انصاف وینا کوئ ولو کان ذا قربا اگر که دغه کسم رشتہ داری خود رشتې خیال بیا مساتئ وبعهد الله اوفوا او وعده د الله پورا کوئ ذالکم دا وصواکم به حکم کوي تاسو ته الله په دې سره لعلکم تذکرون د پاره د دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ